الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. محترم او معزز ورونو، د تیر درس په تعقیب نننی درس بیا هم د اسلام په واجباتو کې دی چې 3 واجبات مو په تیر درس کې تر بحث لاندې ونیول، او د اسلام 4 واجب ویتر دی چې د ماخستن تر منځه وروسته 3 رکعاته ادا کیږي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: الوتر حق فمن لم يوتر فهو ليس مني قاله 3. دغه روایت ابو داود را نقل کړی دی، یعنی ویتر کول حق دی، څوک چې ویتر نه کوي نو دغه کس زما د امت څخه نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم همدا کلمه 3 ځلې تکرار کړل. په بل ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: اوتروا قبل ان تصبحوا، ویتر وکړي مخکې تر دې چې سهار کړي. دغه روایت مسلم شریف را نقل کړی دی. حضرت ابو هریره رضی الله عنه فرمایي: زما اشنای حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ماته د 3 شیانو وصیت وکړي. لومړی دا چې د هرې میاشتې څخه به 3 ورځې روژه نیسم. دوهم دا چې د څاښت 2 رکعاته نفل به کوم. دریم دا چې تر بېدېدو وړاندې به ویتر کوم. دغه روایت متفق علیه روایت دی. صحیح بخاري په کتاب التهجد او باب صلاة الضحى کې را نقل کړی دی، او مسلم شریف په کتاب صلاة المسافرین باب استحباب صلاة الضحى کې را نقل کړی دی. حضرت ابو دردا رضی الله عنه فرمایي، بل روایت دی، وای ما خپل اشنای، خپل دوست، رفیق حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د 3 شیانو وصیت کړی. تر کومه وخته چې ژوندی یم زه به یې نه پرېږدم. لومړی دا چې په هره میاشت کې به 3 ورځې روژه نیسم. دوهم دا چې د څاښت نفل به کوم. دریم دا چې تر بېدېدو وړاندې به ویتر کوم. په همهغه حواله باندې مسلم شریف را نقل کړی دی. او 5م واجب د اسلام دا د مور او پلار خدمت دی، ځکه د انسان تر ټولو نازکه مرحله چې ماشومتوب دی، د حفاظت یوازنی سبب یې مور او پلار دی، او د دې مینه ده چې غیر د خدای جل جلاله څخه په بل چا کې نسته. د دوی د پوره رښتینې ساتنه داسې احسان دی چې هیڅ انسان ته د احسان بدله ورکول ممکن نه دي. د دوی زیرول د مادي او مذهبي پلوه لوی جرم دی، ځکه الله جل شانه فرمایي: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما أن يبلغن عندك الكبر أو أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ترجمه ادا ده: ای پیغمبره، ستا رب فیصله کړې ده چې د الله جل جلاله پرته به د بل چا عبادت نه کوي، او د مور او پلار سره به احسان کوي. که یو یا دواړه د سپینږیروالي حالت ته ورسیږي، اوپ مور ته وایه. اوپ دې ته وایي چې مور یا پلار ته په لوړ اواز مه کلمه ووایه. ځینو مفسرینو اوف دې ته ویل کیږي چې د ستړیا په وخت کې د مور او پلار په مخ کې ووایه چې اوف د ستړیا نښه ده. دا به هم نه ورته وایه. ښې خبرې ورته کوه. د آیت ترجمه ده، په مابینځ کې مې د اوف تفسیر را نقل کی. بیرته د آیت ترجمه ده: ښې خبرې ورته کوه، د مهربانۍ په وجه خپل وزر ورته کښته کړه، او ووایاست چې ای ربه پر دوی رحم وکړه، لکه دوی چې زه په ماشومتوب کې روزلی یم. د دې ښکاره حقیقت د ثبوت په موخه د اسلام سپېڅلي لارښود
3 ځلې داسې ارشاد وفرمایه: آیا زه تاسو خبر نه کړم تر ټولو په لویو ګناهو باندې؟ 3 ځلې یې پوښتنه وکړه. اصحابو کرامو رضی الله عنهم وویل: بلې، و خبر مو که یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: د الله جل جلاله سره شریک نیول لویه ګناه ده او د مور او پلار ازار دی. الحدیث، د حدیث نور هم اوږد دی. په یو بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی: جنت ته به د مور او پلار ازاری، چغلګر او د شرابو چښونکی داخل نسی. څرنګه چې د مور او پلار ازار ډیر لوی جرم دی، نو د دې وجې څخه الله جل جلاله په دې دنیا کې هم عذاب ورکوي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: د ټولو ګناهونو عذاب الله جل جلاله د آخرت ورځې ته ځنډوي. چاته چې یې خوښه سي سزا ورکوي، چاته چې یې خوښه سي معافوي یې. مګر د مور او پلار زورونکي ته الله جل شانه ډیر ژر عذاب ورکوي، یعنی په دنیا کې عذاب ورکوي. د اسلام 6م واجب د مړو حق دی، د مړو حق دی، یعنی د خاوندانو حق دی پر خپلو میرمنو باندې. ځکه الله جل جلاله فرمایي: الرجال قوامون علی النساء. نارینه پر ښځو باندې امیران دي، یعنی نارینه امیران دي او ښځې مامورانې دي. ښکاره خبره ده چې د امیر اطاعت پر مامور باندې واجب دی. په بل ځای کې الله جل جلاله فرمایي: وللرجال علیهن درجه والله عزیز حکیم. یعنی نارینهو ته، خاوندانو ته پر ښځو باندې درجه ده. الله جل جلاله زیات غالب او زیات د حکمت څښتن دی. یعنی نارینهو لره پر ښځو باندې لوړوالی دی. همدا ډول رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: کوم وخت چې خاوند خپله میرمن و خپل ځای ته وغواړي او دا ورته رانسي، ملائکې تر سهاره لعنت ورباندې وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: کومه ښځه چې د خاوند ځای پرېږدي او خاوند ځینې ناراضه وي، الله جل جلاله به تر هغه وخته ورته په غضب کې وي چې خاوند ځینې راضي کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: 3 کسان دي چې الله جل جلاله به یې نه لمونځ قبلوي او نه یې نیکي اسمانو ته پورته کېږي. لومړی مریی دی چې د خپل بادار څخه تښتېدلی وي تر هغه وخته پورې چې خپل بادار ته راځي. دوهمه ښځه ده چې خاوند ځینې ناراضه وي تر هغه وخته پورې چې خاوند ځینې راضي کېږي. او دریم د شرابو مست دی تر هغه وخته پورې چې فرصت کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: د قیامت په ورځ به د ښځې څخه لومړۍ پوښتنه د لمانځه او د خاوند اړونده کېږي. 9م واجب د اسلام 9م واجب د کوچني او لوی اختر لمونځونه دي. ځکه زموږ د مذهب کتابونه لیکي: وهي واجبة وهو الاصح. یعنی صحیح خبره دا ده چې د اختر لمونځ واجب دی. د دې ترڅنګ په هغه مخکې واجباتو کې چې مو 2 آیاتونه ذکر کړل چې فصل لربک وانحر، هغه مخکې آیاتو کې هم د هغه څخه هم د اختر لمونځ ثابت دی. همدا ډول رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، رسول الله صلی الله علیه وسلم بلکې په یو خطبه کې وفرمایل چې دا روایت د برا رضی الله عنه څخه دی. دی مبارک فرمایي: سمعت النبي صلی الله علیه وسلم يخطب إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل فقد أصحاب سنتنا. حضرت برا رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې وفرمایل: په دې ورځ کې زموږ لومړی کار د اختر لمونځ دی. کله چې بیرته راوګرځېدو بیا به اخترۍ کوو. که چا دا کار وکړي نو زموږ سنت یې برپایه کړي.
دا خبره هم د یادولو وړ ده چې د اختر لمونځ د هجرت په لومړني کال واجب سو او رسول الله صلی الله علیه وسلم یې د کولو امر وکړي. اتم واجب. د اسلام اتم واجب د تشریک تکبیرونه دي. فتاوای هندیه لیکي وحكم التكبيرات التشريكي واجب. هندیه جل اول صفحه 353. د لوی اختر په ورځو کې تکبیرونه ویل واجب دي. نوموړي تکبیرونه پر مفتابهي مذهب باندې، مفتابهي قول باندې د 23 لمونځو وروسته ویل کیږي. پر هر نارینه او ښځې چې بالغ وي واجب دي. د ویلو پیل به د عرفات د ورځې د سهار د لمانځه څخه وروسته کوي. بیا به د لوی اختر د 4مې ورځې تر مازدیګره پورې وایي چې ټول 23 لمونځونه کیږي. د تشریک تکبیرونه دا دي: الله اکبر، لا اله الا الله، والله اکبر، ولله الحمد. تکبیرونه تر هر لمانځه وروسته یو ځل ویل واجب دي او 3 ځله ویل مستحب دي. البته نارینه به یې په لوړ آواز وایي او ښځې به یې په ټیټ آواز وایي. نهم واجب. د اسلام نهم واجب د تلاوت سجده ده. نوموړې سجده هغه وخت واجب ده چې د قرآن کریم د خاصو 14 آیاتونو څخه یو وویل سي، چې په نتیجه کې پر ویونکي او اوریدونکو دواړو باندې سجده واجبېږي. دغه 14 آیاتونه ټوله په حدیثونو کې راغلي دي. د مثال په ډول باندې یو روایت را نقلوو. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد بها فما بقى أحد من القوم إلا سجد. الحديث. رسول الله صلی الله علیه وسلم سورة النجم وایه بیا یې سجده وکړل. د قوم ټولو خلکو سجده وکړه، هیڅوک نه دی پاته سوی. هغه آیاتونه چې په ویلو سره سجده د تلاوت لازمیږي په دغه سورتونو کې سته. په سورة اعراف کې، دوم په سورة رعد کې، او دریم په سورة النحل کې، څلرم په سورة بني اسرائیل کې. آیاتونه به یې هم ووایم. په سورة اعراف کې دا آیت دی: ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. په سورة رعد کې دا آیات دی: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والأصال. په سورة النحل کې دا آیت دی: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. په سورة بني اسرائیل کې دا آیت دی: ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. او په سورة مريم کې دا آیت دی: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فسورة حج كدا آياتي: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. فسورة فرقان کی دا آیت دی: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. فسورة النمل کی دا آیت دی: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. فسورة السجدة کی دا آیت دی: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوه بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. فسورة صاد کی دا آیت دی: قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه
وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فسورة حامیم سجده کی دا آیت دی فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. فسورة النجم کی دا آیت دی فاسجدوا لله واعبدوا. فسورة انشقاق کی دا آیت دی وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. او فسورة علق کی دا آیت کریمت دی کلا لا تطعه واسجد واقترب. دا څوارلس آیتونه شوه. که څوک واوري یا یې ووایي سجده د تلاوت ورباندې لازمه ده. البته که څوک دغسې د میموري څخه واوري یا یې د راډیو څخه واوري او په راډیو کې په ژوندۍ بڼه هغه قاري نه یې ناست ریکارډ شی وایي یا یې د پیتې څه واوري پر هغه نسته، خو په لسپیکر کې په ژوندۍ بڼه یو چا ویل یا په راډیو کې ویل احتیاط دا دی چې سجده وکړي. د تلاوت سجده واجب ده، ځکه کتابونه لیکي السجدة على من سمع وعلى من تلاها. د تلاوت سجده د آیت سجده پر اوریدونکي او د آیت سجده پر ویونکي ده. همدا ډول رد موتار لیکي د تلاوت سجده د سجدې د آیت په لوست سره واجبېږي. رد موتار جلد اول صفحه 544. لسم واجب چې علماو لیکلی دي اطاعت د مسلمان امیر دی، په دې شرط سره چې د الله جل جلاله او د رسول صلی الله علیه وسلم تابع باچا وي یا امیر وي، د شرعي اصولو سره برابر وي، او که د شرعي اصولو څخه خلاف وي د هغه اطاعت بیا لازم نه دی، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، یعنی د مخلوق اطاعت نسته په نافرمانی کې د خالق. یعنی که څوک د الله جل جلاله په نافرمانی کې امر درته کوي، که څه هم ستا امیر وي پر تا اطاعت واجب نه دی. که څه هم د دې حدیث مورد خاص دی، خو د څېړنې له مخې ډېر څه پکې رانغښتي دي. څه وخت چې امیر د شرعي اصولو سره برابر وي بیا اطاعت یعنی د امر منل واجب دی، ځکه الله جل جلاله فرمای یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دي د الله جل جلاله اطاعت حکم منل وکړي، د رسول صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړي او د امر د څښتنانو اطاعت وکړي چې ستاسو څخه وي. د امیر د اطاعت په اړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، دغه روایت بخاري په جلد اول رقم 1050 کې را نقل کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا که زما اطاعت وکړي نو د الله جل جلاله اطاعت یې وکړي، او که چا زما نافرماني وکړل د الله جل جلاله نافرماني یې وکړل. څوک چې زما د امیر اطاعت وکړي زما اطاعت یې وکړي، او که چا زما د امیر څخه سر وغړاوه زما څخه یې سر وغړاوه. یعنی څوک چې د پیغمبر علیه السلام پر طریقه باندې امیر وي هغه د الله د پیغمبر امیر دی. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.